نن د 2023م کال د مې د میاشتې درېیمه ورځ ده، یعنی هغه ورځ ده چې په ټول جهان کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ ده، د مطبوعاتو د استقلال ورځ ده. یگانه رنجی که میبرم از جاهایی هست، از مکانهایی هست که من نمیتونم از اونجا خبر آماده کنم، حقیقتها را بیان کنم. لپاره مرکز ډیری بنسټونو ویاندویان همدا اوس هم له موږ سره د معلوماتو شریکولو کې همکاري نه کوي. مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، البته په ټوله دنیا کې لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو اصلي فلسفه دا ده چې موږ باید وګورو کوم ستونزې، کوم چیلنجونه د رسنیو، مطبوعاتو او ژورنالستانو په وړاندې موجود دي. اطلاعات ته لاسرسی د هر وګړي حق ده، رسنۍ په ځانګړې توګه مسؤلیت همدغه ده چې تر څو پورې اطلاعات ته لاسرسی ولري. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت څخه مننه کوو چې په دې او دغه راز د رسنیو په چارو کې د نورو ارګانونو د لاسوهنې د مخنیوي په برخو کې د ستاینې وړ ګامونه پورته کړي. با مسئولین رسانه ها و مسئولین نهادها و با ارباب ژورنالیسم انشالله جلسه متعددی من بعد صورت خواهد گرفت به خاطر حل چالش ها. د لوی څښتن تعالی په سپېڅلې نامه د هدف میډیا قدرمنو لیدونکو سلامونه، احترامات او نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ و جوړ او صحتمند به اوسیږئ. نن د 2023م کال د مې د میاشتې درېیمه ورځ ده، یعنی هغه ورځ ده چې په ټول جهان کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ ده، د مطبوعاتو د استقلال ورځ ده. زه هم په خپل واره د یو ژورنالیستم په حیث او فی الخصوص د هدف میډیا د کاري ټیم د ګروپ په نمایندګي د دغې سترې ورځې مبارکي د خپل ټیم لخوا نه ټولو هیوادوالو ته وایم. په دې هیله یم چې دغه ورځ د نورو ورځو په پرتله په افغانستان کې په داسې یو ټکو ولمانځل شي، په داسې یو حالاتو کې ولمانځل شي چې یو آزاد او مستقل افغانستان لرو، همداسې آزاد او مستقل افغانستان ولرو. قدرمنو لیدونکو، د دغه ورځې په مناسبت باندې موږ نن د ځینو خبریالانو سره غږیږو، له ځینو چارواکو سره غږیږو په دغه باره کې د دوی څخه د نن ورځې په باره کې. یعنی نن ورځ هغه ورځ ده چې د مې د میاشتې درېیمه ورځ د ازادۍ، د استقلال، د رسنیو د استقلال ورځ ده. نو په دې باره کې له ځینو ژورنالستانو سره غږیږو او له ځینو اسلامي امارات له چارواکو سره خبرې کوو. خپرونه تر پایه پورې وګورئ، په دې هیله یم چې د خوښې وړ مو وګرځي او راسره مله اوسیږئ. یو مهربانه خدای په نامه زه هم ټولو قدرمنو مېلمنو ته سلام وړاندې کوم. د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ تاسو ټولو ته مبارکي وایم. په رښتیا هم تاسو واقعي قهرمانان یاستئ چې په دغه سختو شرایطو کې په افغانستان کې مقدسه او سپېڅلې وظیفه چې هغه اطلاع رسونه ده هغه ترسره کوئ. ټول محدودیتونه، ټولې ستونزې او ټول مشکلات مونږ ګورو، وینو یې. شاوخوا 15 کاله کېږي په افغانستان کې زه د رسنیو په برخه کې همکار یم او ستاسو همکارانو ستونزې، مشکلات زه ډېر ښه درک کوم او ډېر ښه په هغې باندې پوهېږم. موږ هم تر اوسه پورې په دغه موده کې نهایي کوښښ مو دغه کړی دی چې وکولی شو په لومړي سر کې د اعتماد فضا حاکمه کړو. کوښښ د دې وشي چې څه ډول یو حل لاره پیدا شي تر څو رسنۍ وکولی شي اطلاعاتو ته لاسرسی ولري.
لبعد همرقد ډیری بنسټونو ویاندویان هم دا اوس هم له موږ سره د معلوماتو شریکولو کې همکاري نه کوي. ډیری وخت زموږ د همکارانو ټلیفونونو ته ځواب نه ورکوي. کله چې موږ کوشش کوو چې تماس ونیسو هغه وخت خبر هم یا عرضه کې له منځه تللی وي او یا هم د بهرنیو رسنیو له ادرسه موږ هغه معلومات ته لاسرسی پیدا کوو چې دا واقعا د ما دپاره خپله د منلو وړ هم نه ده او د جګرخانۍ مسله هم همدا ده چې په کور دننه د شته ټولو ستونزو مشکلاتو ته په کتو سره موږ دلته فعالیت کوو، کار کوو او کوشش کوو، نهایي کوشش کوو چې د خپل ولس او ملت رښتینی غږ واوسي. قدرمنو لیدونکو دغلته تر څنګ مو بله خبریاله خور ولاړه ده. له دې سره هم د زړه خلک او پوښتنې ترې کوو دا چې نن په افغانستان کې تنها نه چون په ټوله نړۍ کې د مې د میاشتې 3 ورځ ده، د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ ده. آیا دغه ورځ په افغانستان کې څنګه لمانځل کیږي او په کوم اندازه پورې زموږ ژورنالیستان هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې دي د دغه ورځ څخه خوښ دي او راضي دي؟ سوال ټول خور نه مرته کیږي. سلام خور، ستړي مشید. سلام علیکم بر شما، سلام به تمام بیننده های عزیز ما. ان شاء الله که همتون خوب صحتمند باشید. بخیر اوسئ. ډیره زیاته مننه. که نوم د لیدونکو ته معرفي کړئ. اسمم سحر اکبری، یکی از خبرنگارای افغانستان هستم. ډیره ښه ده. سحر اکبری د افغانستان د خبریالانو څخه. آیا دغه نننۍ ورځ چې په ټوله نړۍ کې تجلیلیږي، فی الخصوص چې په افغانستان کې تجلیلیږي د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ، ستاسې له نظره په افغانستان کې دغه ورځ څنګه تجلیلیږي؟ در قدم نخست اجازه بدین که تبریک بتون به شما، به تمام همسنگرای عزیزم. امید دارم که این روز بار بار در زندگی ما شما، در اجتماع ما شما، در فرهنگ ما شما تکرار شود و ما بتونیم که یک آزادی بسیار خوب را و حقیقت‌هایی را بیان کنیم بر تمام مردم ما. و میایم روی ازی که چقدر محدودیت‌ها وضع شده بالای خانم‌ها. یگانه خواهر من هستم که فی الحال یگانه رنجی که میبرم از جاهایی هست، از مکانهایی هست که من نمیتونم از اونجا خبر آماده کنم، حقیقت‌ها را بیان کنم. حقیقت‌هایی که باید دسترسی ما باید داشته باشیم، اطلاعات نمیتونیم به خبر داشته باشیم. 2 روز بعد، 3 روز بعد یک خبر ما میتونیم بگویم. با بسیار یک مشکلات به طور مکتوبی، حتی 2-3 مکتوب میتونیم که ما بگیریم از یک ارگان و اون مکتوب رو هم که بر ما میتونه به بسیار مشکلات 2-3 روز دیگه دو طول میکشه تا اینکه یک هفته میشه. بعد از یک هفته بعد ما میتونیم یک خبری که یعنی یک هفته گذشته سرش ما رو به دست بیاریم و ما نشر کنیم. محدودیتی که بر خانم‌ها وضع شده یگانه چیزی هست که ماسک است. در این هوای گرم شما میبینید که هر انسان شاید تکلیف‌های گوناگون داشته باشه، نمیتونه انسان‌ها بیان کنه، چون یک طرف محدودیت‌ها، یک طرف ماسک، یک طرف حقیقتایی که باید بیان شه اونا اما طور بیان نمیشه میمونه و واقعا که هر کدامش یکی از دیگه‌اش بدتر جگرخون کننده هست. و یگانه محدودیتی که برای خانم‌ها وضع شده همی است که یعنی صداشون شنیده نمیشه، حقیقت‌ها رو نمیمونن بیان کنن. آیا تر کله پورې دغه لړۍ به دوام ولري چې زموږ د خویندو غږ، فی الخصوص هغه خویندې چې خبریالانې دي، د دوی غږ به تر کله پورې دغسې خاموش او چپ پاتې شي؟ نامعلوم است. شاید ایره ما بدل لازم میگم نامعلوم است که امروز من این وظیفه را که دارم فردا شاید نداشته باشم. یعنی دا مسیر ستاسې په نظر نامعلومه ده چې تر کله پورې به دوام ولري؟ مسیر نامعلوم است. بدل لازم که بسیاری از خانم‌ها چقدر پرحضور داشتن، رنگ داشتن در تمام مطبوعات، در رسانه‌های مختلف. حالا شما می‌بینید که در بسته یک رسانه که تقریبا 1.5 نفر در او اجرای وظیفه میکرد، فی الحال 2 نفر است، 3 نفر است و تماما برکنار شدن. خانم‌ها هیچ اصلا حضوری ندارن در رسانه‌ها. اگر حضور هم داشته باشن و بسیار ممنوع مشکلات و بسیار طی مراحل بسیار که هر اون شرایط را که وضع کردن به دلیل از اونمو بسیار تا کورا طی میکنن، طی مراحل میکنن، بعد از او ظاهر میشن به برنامه‌ها. ډیره زیاته مننه خور. خوشاله اوسئ، بریالي اوسئ، د ژوند په ټولو چارو کې مې کامیاب اوسئ. فقط یو اخیرنۍ غوښتنه او یو لنډ پیغام د اسلامي امارات له چارواکو څخه ستاسې څه ده، فی الخصوص هغه چارواکي چې زموږ او ستاسو سره یې کار او سر دی په مطبوعاتو کې له موږ او ستاسې سره دی. بسیار تشکر میکنم از شما، از تمام همسنگرای عزیزم که امروز حضور داشتن اینجا. یگانه خواست ما از امارات اسلامی همی است. ما اسلام هستیم، در کشور اسلامی زندگی میکنیم. بیاین امی چیزهایی را که محدودیت‌هایی را که بر خانم‌ها وضع کردین که
کنار بگذارین بر پیشرفت وطن فکر کنیم، بر بهبودی وطن فکر کنیم، به این فکر کنیم که شما نگذارین که یک خانم بره پشت سر یک دروازه یک سفارت ترقص بزنه به دلیل از اینکه من جانم در خطر است، من نمیتونم وظیفه ندارم و نمیتونم اینجا زندگی کنم، وظیفه اجرا کنم، برای فامیل خود نفقه هم فامیل حداقل بتونم پیدا کنم و یا هم فراهم بسازم مخواستای خود. بیاین یار کنار بگذاریم، نمانین که هیچ خانم به هیچ ارگان، به هیچ مملکت، به هیچ کشور رو بیاره. بیاین اینجا برای خانم‌ها تمام کارا را فراهم بسازین، نه تنها برای خانم‌ها، برای تمام بخش آقایان هم فراهم بسازین تا اینکه ما بتونیم در کشور خود فقط آرام زندگی کنیم و به پیشرفتش فکر کنیم. ډیر زیات مننه کوم ده. اطلاعات ته لاسرسی د هر وګړي حق د ورسنۍ په ځانګړې توګه مسؤلیت هم دغه د تر څو پورې اطلاعات ته لاسرسی ولري. لکه مرغه د افغانستان د اطلاعات لاسرسي قانون چې کوم شاوخوا 4 کاله وړاندې دوم ځل لپاره تعدیل او تصویب شو، د نړۍ د مخکښو یا لومړني قانون څخه اوس ډېر هغه کوم نړیوال سټنډرډونه چې دي هغه یې پوره کړي وو. زموږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه دا ده تر څو پورې دغه قانون بیا نافذ کړي، بیا یې پلی کړي او تر څو وکولی شو د رسنیو هغه ستونزې چې اطلاعات لاسرسي په برخه کې موجودې دي حل شي. قدرمنو لیدونکو دغلته مو په خوا کې بل ژورنالیست مرور ولاړ دی، له دوی څخه اول لومړی پوښتنه کوو چې ځان خپله تاسې ته معرفي کړي. سلام ورور، ستړي مه شئ. مننه. عبدالقدیم ویاړ، ما د افغان خبریالانو انتخاب کمیټې مسؤل. ډیره زیاته مننه کور ودان ویاړ صاحب، خوشحاله اوسیږئ. د مې د میاشتې 3مه ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ دی. لومړی ما تا ته بیا ټولو لیدونکو ته مبارک وي. کور مو ودان ډیره زیاته مننه. ویاړ صاحب، ستاسې په نظر د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ فی الخصوص په افغانستان کې څنګه ارزیابي کوئ؟ څنګه ده؟ طبیعي ده چې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځ لوی هدف د مطبوعاتي کارونو او د مطبوعاتو دغه کورنۍ څه ده، د دوی د کارونو تقدیر او د دوی د کارونو د دوی د هڅو څه کومې د ټولنې د روڼتیا لپاره او دغه راز د خلکو ته د معلومات ورکولو، دغه راز د تعلیم او دغه راز د یو سم لیدلوري ورکولو په برخه کې کوي. د هغو یو قدرداني او د هغو یو یادونه ده. طبیعي ده چې لکه نوره نړۍ کې دا ورځ همدغسې په همدې هدف لمانځل کېږي. افغانستان کې طبعا چې دلته چون بیا مطبوعاتو پر وړاندې ستونزې هم شته، د مطبوعاتو غوښتنې هم دي، د مطبوعاتو سره هغه کوم مشکلات چې دي د هغو د شریکولو، د هغو د راپورته کولو لپاره هم یوه ښه زمینه ده، مناسبتي ورځ ده. نو په دغه خاطر د دې ورځې لمانځل او د دې ورځې کې ګډون کول او دغه ورځ تجلیلول دا ډېر له اهمیته برخمنه ده. موږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت څخه مننه کوو چې په دې او دغه راز د رسنیو په چارو کې د نورو ارګانونو د لاسوهنې په مخنیوي په برخو کې د ستاینې وړ ګامونه پورته کړي. خو تمه دې لرو چې په دې برخه کې نور هم پاملرنه وکړو، ځکه چې دا ستونزه په بشپړ ډول نه ده حل شوې. اوس که ووایو چې اطلاعاتو ته لاسرسی نشته، دا بې انصافي ده، خو دا هم واقعیت دی چې په دې برخه کې لا هم ستونزې شته او دغه ستونزې په ځینې ولایتونو کې ډېرې او عام تر دې بریده دي چې د بېلګې په توګه په یو ولایت کې له بهر د رومیانو پر وارداتو د کروندګرو له اعتراضي غونډې د انځور په اخیستلو هم خبریال نیول کېږي، ځورول کېږي او په ساعتونو زندان ته اچول کېږي او وروسته د اړوند ولایت د اطلاعات فرهنګ د ریاست د حق په پای کې راخوشی کېږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د نویو معلوماتو له مخې په تېرو 12 میاشتو کې د خبریالانو 212 د تاوتریخوالي، ګواښلو او نیولو ثبت شوی دی. بعد
عدم سقوط رسانه‌ها و حمایت کامل از همه رسانه‌ها، رسانه‌های همدانی، چه چاپی باشد، چه هم صوتی و تصویری، چه هم شبکه‌های اجتماعی. پالیسی وزارت پالیسی حمایتی در موارد متعددی، موارد اقتصادی، امنیتی، فیزیکی، موارد کاریشان در همه عرصه‌ها پالیسی وزارت همین است و استراتژی سال آینده که ما روی داریم انشالله پالیسی را به نظر گرفته شده، استراتژی یک ساله را به نظر گرفته شده که در سه مطبوعات و نشرات همه چالش‌ها، همه مشکلات‌ها درج شده. ما با مسئولین رسانه‌ها و مسئولین نهادها و با ارباب ژورنالیسم انشالله جلسه متعددی من بعد صورت خواهد گرفت. به خاطر حل چالش‌ها ما هماهنگی یک چیز بسیار درست است، چون آزادی بیان قبلا به شما گفتم که وزارت متحد با آزادی بیان است، البته در چارچوب ارزش‌های اسلامی، منافع ملی و مصالح علیه کشور. طبعا همزگی چې دی یو ډېر لوی اصل دی په هر جامعه کې موږ ټول د وینا ازادي، دغه رسالت د حقایق د انعکاس رسالت همدارنګه د عامه پوهاوي، د عامه د افکارو تنویر او نورو تفریحي مواردو کې دغه رسالت د ټول مشترک دی. هغه که د اسلامي امارت د مطبوعاتي مسؤلین وي، که وزارت دی، که نور وزارتونو کې ویندویان دي، همدارنګه د رسنۍ استازي دي، خبریالان دي، محترم ژورنالیستان دي او نهادونه دي. راځئ چې په ګډه یو همغږي رامنځته کړو، هم رسنۍ، هم د رسنۍ استازي، هم د ژورنالیستانو اربابان، نهادونه، وزارت، نور د افغانستان اسلامي امارت مطبوعاتي ټیم ترمنځ همغږي رامنځته شي. واقعا چې اطلاق د لاسرسي کمیسیون هم انشاءالله امید ده چې په آینده کې جوړ شي. ټول شی په یو ځل نه کېږي. وزارت تاسو یقین وکړئ چې خپله اړوند مهم اقدامونه پورته کړي دي او کوشش کوي متحد دي چې هر مشکلات یو بل په همغږۍ سره حل شي. عاطف محترم، سلامونه می قبول کی په دې هلم چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. نن د افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ د دریم د مې د میاشتې، آیا دغه ازادي تر کومې پورې د افغانستان ژورنالیستانو ته ورکړل شوې ده او تر کومه اندازه پورې راضي یاستئ ترې؟ مننه. دا د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، البته په ټوله دنیا کې لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو اصلي فلسفه دا ده چې موږ باید وګورو کومې ستونزې، کوم چیلنجونه د رسنیو، مطبوعاتو، ژورنالیستانو په وړاندې موجود دي او موږ څنګه کولی شو دغو ستونزو سره مبارزه وکړو. بې له شکه په تېرو 2 کلونو کې زموږ خبریالان، زموږ رسنۍ له ډېرو ستونزو، مشکلاتو سره مخامخ دي. اطلاعاتو ته لاسرسی تقریبا د یو احسان حیثیت لري. که څوک وغواړي په یو چا باندې احسان کیدي او خبره ورته وکړي کوي او کنه په یو تکلیف، په یو مکلفیت باندې نه دی بدل. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون معطل دی، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون نشته. تر اوسه پورې یو دولتي چارواکی نه دی پوښتل شوی چې ولې د رسنیو مطبوعاتو ته اطلاع نه ورکوي. نو معنا یې دا ده چې اطلاع رسونه ډېره کمزوري ده په افغانستان کې او د رسنیو خبریالانو اصلي دنده هم همدا ده چې اطلاعات واخلي او خلکو ته یې ورسوي. دا ډېر لوی چیلنج دی د اطلاعاتو د خبریالانو او رسنیو په وړاندې. د دې په خوا کې د رسنیو اقتصادي ستونزې تر اوسه پورې نه دي حل شوي او کیدای شي ډېر وخت غواړي چې دا ستونزې حل شي. رسنۍ ډېر تقریبا په سلو کې 40 سلنه له کاره لوېدلي او که اقتصادي وضع داسې وي کیدای شي یو څه نور هم له کاره ولوېږي. دا مسله ده. د دې په خوا کې د ژورنالیستانو چې کوم حقوق دي هغه نه رعایت کیږي. ځینې خلک، ځینې چارواکي ژورنالیست ته د دښمن په سترګو ګوري. دا هغه مشکلات دي چې بې شکه د خبریالانو د رسنیو د کار مخه نیسي. دا به تر کله پورې دغسې د افغانستان فی الخصوص ژورنالیستان چې په دغه وضعیت کې قرار لري، آیا دغه لړۍ به تر کله پورې روانه وي؟ دا به تر کله دغه ستونزې او دغه مشکلات وي؟ مشکلات خو شته دي، خو که چېرته په تېرو 2 کلونو کې د دې ستونزو مشکلاتو بهیر ته یوه کتنه وکړو، داسې هیلې شته چې دا ستونزې او مشکلات ورو ورو
کم شي خو د رسنیو د خبريالانو او د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو ګډو همکاریو ته اړتیا لري که دوی په شریکه ودرېږي له خپلو حقوقو دفاع وکړي او یو د بل ننګه وکړي بې له شکه اغېزمنه به وي او که داسې وي چې دوی هم یو د بل سره همکاري ونه لري ګډ پلان ونه لري او شریکو ستونزو ته د مبارزې لپاره شریک قدمونه وانخلي نو بې له شکه ستونزې به ډېر وخت دوام وکړي. ډېره زیاته کور ودان مننه خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د 2023م کال د می د میاشتې 3مه ورځ دا په ټول جهان کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ ده. دغه ورځ په افغانستان کې هم لمانځل کیږي. آیا دغلته په دغه 2 کلونو کې چې په خاوره اسلامي امارات حاکم دی د وطن ټوله جغرافیه د اسلامي امارات سره ده دغلته په دغه باره کې د مولوي صاحب سره غږیږو. مولوي صاحب د امر بالمعروف له وزارت څخه راغلی دی. پوښتنه ترې کوو سوالونه ترې لرو. مولوي صاحب سلام ستړی مه شئ. السلام ورحمت الله ژوندی اوسئ. زما نوم محمد صادق عاکف د امر بالمعروف وزارت ویان دیم. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب عاکف د امر بالمعروف وزارت ویان. خوشحاله شلولو د دغه ورځ مبارکي هم تاسو ته وایو. مننه تاسو ته هم مبارک وي بلکې د ژورنالیزم او د رسنیو ټولو غړو او مسؤلینو ته دې مبارک. ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ. مولوي صاحب محترم تقریبا 2 کاله کېږي چې اسلامي امارات راغلی دي. دا بس دوم ځل وي چې دغه ورځ په افغانستان کې لمانځل کېږي. یو لنډ پیغام مولوي صاحب محترم ستاسې له نظره څنګه ارزیابي کوئ دغه ورځ؟ لکه څنګه چې ژورنالیزم یوه سپېڅلې او مقدسه دنده ده یو واقعي رسالت سر ته رسول دي. په همدې اړه مو پیغام او هیله مو دا ده چې په افغانستان کې هم ژورنالیستانو ورونه دغه خپله مقدسه دنده او خپل رسالت په سمه توګه باندې سر ته ورسوي او ادا یې کړي څه ډول چې د دغه ملت غوښتنه ده او څه ډول چې د دغه هیواد اړتیا ده ورته هغه ډول ونه کړي لکه په تیر کې چې هیواد په قومونو په ژبو په سمتونو په هر ډول ویش باندې ویشل شوی و. نو رسنۍ په دې اړه ډېر رغنده رول درلودلی شي. نو غوښتنه ترې کوو چې واقعي د ژورنالیزم لپاره کار وکړي او د دغه هیواد لپاره کار وکړي. افغانستان له 40 کلونو جګړې څخه راوتلی هیواد ده. د قومونو یووالي ته اړتیا لري د افغانانو یووالي ته اړتیا لري چې ټول افغانان په یو نوم چې د افغان نوم د راټول شي تاجک ازبک پښتون هزاره نورستاني بل نوم باندې یاد نشي بلکې د یو افغان په نوم باندې یاد شي هغه که تر هر قوم هر سمت هر ژبې او هر مذهب پورې تړاو لري. ډېره زیاته مننه کور ودان مولوي صاحب خوشحاله اوسئ. تاسو هم ډېره مننه. خیر اوسئ. خدای ته د هدف میډیا قدرمنو لیدونکو ورسېدلو د خپرونې پای شیبې ته. دغه ځانګړی راپور مو درته د افغانستان د رسنیو د استقلال د ورځې د می د میاشتې د 3مې ورځې په مناسبت جوړ کړی. په دې هیله یم چې دغه ځانګړی راپوریز خپرونه مو تر پایه پورې لیدلې اوسیږي او خوند مو ترې اخیستلی اوسیږي. تر بیا او بلې خپرونې چې مو په درانه چوپړ کې حاضرېږو په هغې مو پاک له ازال رب سپارم. خو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په فیسبوک انسټاګرام ټیک ټاک کې مو هم تعقیبولی شئ. که چیرته کومه نیوکه کومه ستونزه لري نو مهرباني وکړئ په کومنټ کې له موږ سره شریکه کړئ. تر بیا د خدای پامان.